صحابي حضرت ابو ذر غفاری صاحب. ابو ذر غفاری صاحب دا هغه ملنګ صحابي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته ویل ورته به یوازې ژوند کې یوازې به ګرځې یوازې به وفات کېږي او یوازې به د حشرګاه میدان ته را روان ابو ذر غفاری صاحب هغه صحابي یو ځل فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته را روان و. پیغمبر علیه السلام د خپل شونډه مبارکه په دا غاښو د ټینګه کړې وه. ابو ذر صاحب وایي داسې حالت را باندې راغی تر څو چې مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کول داسې حالت را باندې راغی چې په ځان نه یم پوه شوی چې نه باید ستا په شان کې قرآن نه نازل شوی چې ابو ذر صاحب سم سړی نه دی. دونه وام و پر صحابه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله غضب ورلی یوه صحابي یې رخسار ته نه سوه کتلی یوه صحابي هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته نه سوه کتلی. هر سړی چې به راغی هغه به ولمار شي د پیغمبر علیه السلام درد ما ته راغلی. بل بلا فرمایي ابو ذر صاحب وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور روان یم د مکې مکرمې په حرم کې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې بغل ته ناست دی. وایي چې کله یې زه ولیدلم دغه کلمه یې ویلې چې هم الاخسرون ورب الکعبه دغه جمله یې دوه واره تکرار کړه. ابو ذر صاحب وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ ته وکتل او دا جملې ته مې وکتل د ډېره وهمه مې دا بدن ټول ریږدی چې دا تاسې رالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه تر طاقت مې ووتل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما کې څه عذر دی زما څخه به الله رب الجلال خوابدی نه وي زما څخه به ته خوابدی نه په ما کې به داسې عمل زما به فکر نه وي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي حالت وو هغه مالداران و جایدادداران یې ټوله چې کوم خلک مالداران وي جایداد لري په خپل مال کې صدقې او خیراتونه او زکات خوري هغه به په رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ذات مې قسم چې رب کعبه پیدا کړی هغه تاوانکار دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری صاحب ته وایي تا نه شي خو ابو ذر غفاری صاحب چې تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي زړه یې تر وهم لاندې